سره لري چې اقلیمي بدلونونه د اروپا د 4-5 ښارونو د ښاروالانو لپاره لومړیتوب دی. د دغو ښارونو په 5 کې یوه برخه د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي د پلانونو د تطبیق ځانګړي ټیمونه نه لري. د یورو سیټیز پلس شبکې تازه سروې ښیي چې د اروپایي ښارونو د اقلیمي بدلون د پلانونو د تطبیق ظرفیت اقلیم ته تر ورپېښو ګواښونو وروسته پاتې دی. د اروپایي چاپیریال ادارې د راپور له مخې اروپا د نړۍ د هرې بلې سیمې پرتله په تیزۍ سره ګرمیږي او اټکل کېږي چې د سختو اقلیمي پیښو کچه په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه شي. په داسې حال کې چې له 15 سلنې زیات اروپایان په ښارونو کې ژوند کوي، دوی د اقلیمي بدلون د اغیزو په لومړۍ کرښه کې دي. د یورو سیټیز پلس په څېړنه کې د پرتګال، ایټالیا، جرمني، هسپانیا او فرانسې په ګډون د 12 اروپایي هیوادونو 450 ښارونه شامل دي. د یورو سیټیز د اقلیمي مقاومت ځانګړی استازی او د اتن ښاروال هریس دوکاس وایي اروپایي ښارونه د خلکو او زیربناو د خوندي کولو لپاره هڅه کوي، خو دا کار په یوازې توګه نشي کولای. د حکومتونو او اروپایي اتحادیې له قوي اوږدمهاله ملاتړ څخه بې برخې نه دي، په ځانګړي ډول د مالي سرچینو او د وړتیا د پیاوړتیا په برخه کې، څو وتوانیږي ټولې ښاري ساحې له حقیقي اقلیمي سناریوګانو سره برابرې کړي او خلک د اقلیمي بدلون له زیاتېدونکو ګواښونو خوندي وساتي.